آیات کریمه څخه حق تعالی جل جلاله مهماني د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و خپلو بندګانو ته اظهاروي و ښکاره کوي. د مکې مکرمې څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګ تر بیت المقدس پورې دا خو قرآني ګواه ثابت شو. د دغه بعد نو بیا په اخبارو په حدیثو متواتره و مشهوره و مؤیده و سره ثابت سوی دی چې حق تعالی جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نورو پیغمبرانو په دغه خصوصیات سره خاص کړی دی چې و خپل حضور ته پروردګار په خپله غوښتنه سره ګواه وغوښتي. تفسیر شریف بیان کوي چې دا شپه د معراج اووه ویشتمه شپه وه د خدای تعالی د میاشتې او 10 کاله د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته دا کړه سوې ده. 3 میاشتې لا هم بالا او بعضې روایات وایي چې د شنبې شپه وه، بعضې روایات وایي چې د دوشنبې شپه وه. د دغه رویه کتابونه بیان کوي وایي که چیرې په دغه شپه یو چا 2 رکاته لمونځ وکړي چې په هغه 2 رکاتو کې یې وروسته در الحمدلله شریفې 10 واره کل ولا شریف ووایي، بیا چې څنګه دا لمونځ خلاص کړي 10 واره یې درود شریف ووایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا یو، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد دا دوه، دواړه یې فرض کړه 10 واره ووایي او وروسته در هغه یې دا دعا وکړله چې اللهم انی اسألوک بمشاهدة اسرار المحبین، خدای ستاسو سوال کوم په مشاهده سره د اسرارو د دوستانو ستا چې تا خپل اسرار و دوی ته وښکاره کړي او وبالخلوة التي خصصت بها سید المرسلین، خدای ستاسو سوال کوم په هغه خلت و دوستي سره چې تا په هغه سره خصوصیت د سردار د رسولانو وکړي چې محمد رسول الله وسلم دی. او ان ترحم قلبی الحزین و تجیب دعوتی یا اکرم الاکرمین، خدای زما پر غمجن زړه، زما پر غمجن بدن، زما پر پریشان حال باندې ورحمیږي او دعا و خواست می قبوله کې ای مهربانه خدای. د کتاب د رویه څخه دا راغلی ده وای قوبل ذلک حق تعالی جل جلاله د دغه انسان دعا اتمن قبلي. نو یو خو خدای تعالی موږ ته توفیق ته خیر راکړي چې دغسې وکړو. د 28 په شپه یاندې چې دا شپه د معراج بولل کېږي 2 رکاته لمونځ نفلي پس تر الحمدلله شریف 10 واره کل ولا شریفه په هر رکات د دغه بعد څخه بیا 10 واره درود شریف ویل، وروسته د دې بیا دغه دعا کول چې خدایه په پښتو ستاسو سوال کوم په لیدنه سره یا په کتنه سره د هغه پټو اسرارو چې تا و خپلو دوستانو ته ښکاره کړي دي او په هغه دوستي سره چې تا په هغه سره سردار د رسولانو خاص کړی دی. الهي زما پر زړه، زما پر بدن، زما پر حال، زما پر وطن، زما پر زندگی باندې ورحمیږي. نو حق تعالی جل جلاله به دغه دعا د مسلمانانو قبوله کړي په دې خواست کې چې هر خواست سړی وکړي امید به خدای ته شته، شفا خدای دې کوي. د خدای تعالی په دربار کې کمی نشته او د خدای تعالی مهرباني بیخي بې اندازه و زیاته. نو تفسیر شریف بیان کوي چې په دغه شپه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق تعالی جل جلاله غوښتی و حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام چې وویله چې څه کار چې کوې په خپله یې هم پرېږده او حضرت اسرائیل علیه الصلاة والسلام چې وویله ول په دغه شپه کې به د هېڅ رو نه قبضوې، یعنې ټول به ژوندي، مقصد دا د روح قبضېدل مرګ پرېږده باله او د اسمانو پر ملایکو ول پر ټولو باندې دا غږ وکړه چې په کومو کارو دی لګیا دي پروردګار ول ټوله دې ساکتې ودرېږي. نو کتاب راوړي وایي بیا حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د حق تعالی جل جلاله څخه سوال وکړي ول الهي قیامت راغللی که څه پیښه شول چې دا د اسمانو کارونه کریابېږي او د مځکې ټوله او ملایکې ټوله ساکتې درېږي او ما د خپله کاره منفکه بله ملایکه د خپله کاره څخه منفکه ول هل جاءت القیامة ول ایا قیامت راغللی که څنګه؟ حق تعالی جل جلاله ورته ول قیامت نه دی راغلی، زما هغه خپل دوست چې محمد رسول الله دی هغه مې راغوښتی، هغه نن راځي، تاسې به د ټوله ارو څخه بېلېږئ، فقط د ده د قدوم او د ده د تشریف دپاره به تاسې صفونه صفونه جوړېږئ په اسمانو کې به درېږئ. نو بیا کتاب راولي دی وایي حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته حق تعالی وویله چې ولاړ شه جنت له، په جنت کې بوراک ولاړ دی د 40,000 کالو څخه کتاب راولي چې د نشې خوړلی دی نشې څښلی دی. یو وخت ما
دغه غږ باندې کړی دی چې ته اوسه زما یو دوست محمد به پر تا سپرېږي. د هغه نامه عشق د ده په زړه کې لوېدلی دی. د هغه نامه د عشق د رویې څخه کتاب دا بیان کوي چې 40,000 کاله یې کېږي چې نه خواړه خوړلي دي نه اوبه څښلي دي. دا راول نو کتاب بیان کوي وایي چې څنګه حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام ورغلی چې ویې کتله په هغه طبقه کې د جنت وایي 40,000 دغه چې بوراکونه ولاړ چې د هر یوه پر تندي باندې جلا جلا دغسې کتاب راوړي دي نوم د محمد نوشته و. بس د هر یوه پر تندي جلا جلا. بیا حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام وایي په دې کې تشویش سو چې دا نو کم یو دی. وایي د ټولو اسانو خولې ومځکه ته وې، دغه یو آس چې ولاړ و دې خوله و اسمان ته نیولی او در سترګو یې اوښکې بهېدلې، در بدن یې خولې تویېدلې. بیا دی ورتېر سو جبرائیل علیه السلام پوښتنه یې ځینې وکړه چې ته ولې خوراک نه کوې څښاک نه کوې او در سترګو دې اوښکې تویېږي در بدن دې خولې تویېږي. ده دا کیسه ورته وکړه چې پر ما باندې پروردګار یو زیری کړی دی. دا 40,000 کاله کېږي چې ما د هغه محمد رسول الله د عشق څخه نه شی خوړلی دی نه مې څښلی دی. دی وایي پوه سو چې هغه ده. نو بیا هغه آس د جنت په اوبو ولمباوی. کتاب راوړي دي وایي د الله جل جلاله د انوارو په خوشبویي یې خوشبویه کوي. بیا هغه زین د سپرېدو چې و هغه یې د ده پر شا باندې ټیټ کوي نو یې دی د جنت څخه راویستی. دغه ټولو اسانو په غلبلو او په ششني وایي دغسې آل پسې جوړ کړی و چې انسان ذات نه ملایکو طاقت نسو ورته کولی. بیا وایي جبرائیل علیه الصلاة وسلام د پاک خدای جل جلاله څخه پوښتنه وکړه چې الهي دا خو یو دغه نور د چا دپاره دی؟ خو کتاب داسې راوړي خدای تعالی دې زموږ ستاسې و د نورو مسلمانانو نصیبه وکړي. ول هر څوک چې په دنیا کې د محمد رسول الله د زندګۍ پر نقشه باندې خپله نقشه برابره کړي او د دغه رسول پیروي یې وکړله په ورځ د قیامت بیا اکتالا ول پر دغه بوراکې محمدي باندې راپورته کوم. بیا به هغه امتیانو ته چې هغو په دنیا کې خوارۍ کښلي دي تکلیفونه یې کاټ کړي دي او خپل ځانونه یې په زامتو کې د عباداتو غورځولي دي او دا خپله زندګي یې لاندې در زندګۍ د محمد رسول الله تېره کړې ده و هغو انسانانو ته به په ورځ د قیامت د دغو بوراکو څخه بوراک ورکول کېږي. نو بعد هغې څخه دغه و چې جبرائیل علیه الصلاة وسلام کتاب وایي سره د دغه بوراکه اکتالا جل جلاله خصوصي استازی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې راواستوي چې څنګه وایي دی راغللی شپه وه د ماخستن منځونه سوي وه خلک کورو ته سره تللي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ګړي کې خلکو ولیدی چې دا دی یا پر کور دی یا په کلي کې دی او منځونه خو نو لا فرض سوي نه دي. کتاب داسې وایي چې اوس په دې کیسه کې هم راځي چې جبرائیل علیه السلام وایي دلته کښته سه لمونځ وکړه دلته چې لمونځونه وه مګر فرضیت یې نه و او په دغسې خصوصي اوقاتو سره نه و. کنې دا د بني اسرائیلو عبادات وه چې د هغه وخت څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا کوشش کاوه چې خپل هیئت و وضعه د هغه هیئت و د وضع سره د اهل کتابو برابره کړي. داسې خصوصي وظایف یې شاید ویې خو دا فرضیت نه و کړه سوی او دا تعین د اوقاتو بیا نه و کړه سوی بلکې لمونځ لا په یوه پلام دغه ډول نه دی سوی لکه دا موږ چې کوو فقرات بعد المرات سره و دغه چوکات ته رارسېدلی دی. لاسونه ایله پکښې کې نیول کېدله تقریبا خبرې پکښې کې کېدلې داسې څه شیان د دې لمانځه د فرضو دا په کراره سره ټیټ سوي دي څو چې آخرني پیلونه د رسول الله دغسې کړه سوي دي. نو بعد هغې څخه و ماخستن یې دی کور ولیدی. نو بیا دغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نیمې شپې په حال کې تقریبا حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام راورسېدی. دلته هم کتاب وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه مبارک اپریشن یې ور وکړي چې یو تش یې د جنت د تشانو څخه راوړی و یو لګن د زرو د زمزم اوبه یې راواخیستلې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پکښې کې ور پرېمینځئ ور سوتره یې کړي چې د هغه انساني وینې څه صفا سي چې د هغه خوفه څخه خلاص سي ولې په یو لوی غټ سفر روان دی. نو دغه و چې نبي علیه الصلاة وسلام مبارک څنګه راووتی ورسره را روان سو په رکیب کې یې پښه کښېښوله تر یو حده پورې چې ولاړله وایي حضرت جبرائیل علیه السلام ورته ویل انزل فسولله ول کښته سه دلته یو څه عبادت وکړه یو څه اسکار ووایه. دی کښته سو یو څه اسکار د پروردګار یې وویله. بیا سپور سو یو ګړی چې وسو بیا یې ول کښته سه یو څه اسکار ووایه. بیا یې کښته کړي یو څه اسکار یې وویله.
بیا سپور سو تر یو حده پورې چې ولاړی بیا ورته ول کښته سه یو څه اسکار ووایه بیا دی کښته سو اسکار یې وویل نو یې بیا د ده څه پوښتنه وکړله د جبرایل علیه السلام څه چې دا څنګه ځایونه دي چې ته ما پر کښته کوې حضرت جبرایل علیه السلام ورته وویل هغه اول ځای چې ته پر کښته سولې اسکار دې وویله دا ستا لومړی ځای د هجرت دی چې پروردګار به دې دغه ځای ته رامهاجر کوي او دغه ځای کې به ستا مسکن و سکونت جوړېږي دوهم ځای هغه ځای و چې پر دغه باندې کوی تور و حضرت موسی علیه صلات وسلام د خپل رب سره خبرې باندې کړې وې هغه د مناجات غر و دغه دریم ځای ته بیت اللحم ویل کېږي چې دا هغه ځای و چې د حضرت عیسی علیه صلات وسلام مبارک زیږېدنه باندې سوې وه دا درې ځایونه متبرک ځایونه وه دا په دغه لحاظ سره ما درته خاص کړله نو کتاب بیان کوي وایي چې څنګه د دې پلادۍ روان سوله یار یو غږ پسې وسو حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام ورته وویله ول مخ مه ورګرځوه جواب مه ورکوه بیا چې یو ګړی ولاړی کتاب راوړي دي چې دوهم غږ پسې وسو بیا یې دغسې ورته وویله چې سر مه په ګرځوه جواب مه ورکوه دریم غږ پسې وسو بیا یې دغسې ورته وویل بیا د ده څه پوښتنه وکړله چې دا څنګه غږونه وه جبرائیل علیه صلات وسلام ورته وویله ول اول غږ چې و هغه د مسلک د یهودیت و که چیرې تا مخ ور اړولی وای دا ناره دې په غوږ کې ګرځېدلې وای او یا دې د دې قصد و توجه کړی وای ستا به یو حصه امت پر دین د یهودیت باندې نقل سوی وای نو خدای تعالی مو دې وساتي شکر دی هغه خو نه راوسوله دوهمه پلاول غږ د نصرانیت و که چیرې تا مخ ور ګرځولی وای یو بله حصه به د امتیانو د دنیا څخه پر دین د نصرانیانو تللی وای او درېیمه پلا چې غږ باندې وسو ول هغه غږ د دنیا و که دې چیرې ورته کتلي وای یوه حصه د امتیانو به دي د دنیا په سبب سره د جهنم لایقان ګرځېدلي وای نو شکر دی چې نبي علیه صلات وسلام نه دي اورېدلي یا نه دي ورته کتلي که چیرې ورته کتلي وای نو به موږ بیا په دې پیسو څه چم کړی وای نو خو در جیبو مو کړله در زنجیرانو مو کړله در تجرۍ مو کړله در دوکانو مو کړله یعنې چې په څو اوسپنو دا تړل کېږي هغسې ولچکان خو موږ عادي ورته جوړ کړي دي که چیرې رسول الله لا هم دې ته غږ ورکړی وای چې نو به موږ در دغه بالا څه کړي وای نو چې یقین سي دا درې غږ ول دغه تاواني غږونه وه نو لکه زموږ چې د نصرانیت او د یهودیت څخه امان غواړو وانفاق ذوالجلال د دنیا د محبت سم دغسې امان راکړي دا هم یو حصه د امت غرقوي لاندې دا هم یو د انسان دپاره یو لو فتنه ده یو لو ابتلا ده یو لو مقناطیس دی چې انسان جذبوي و ځان نو د دغه بعد کتاب راوړي دي وایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه لوښي راغلله یو د شرابو ډک و یو د شیدو ډک نو دا جامونه ورته ونیول سوله چې دا وچښه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا شیدې را کش کړلې حضرت جبرائیل علیه السلام غږ باندې وکړي ول اخترت الفطرته ول دا دې هغه ارام هغه نرم هغه ایمانی جذبه ګواښه کړله که دې چیرې شراب کش کړي وای ستا امت به ول اکثره د سرکشۍ څخه د دنیا څخه بې ایمانه نقل سوی وای نو دا ښه سو چې هغه فطرتي شی هغه نرم و باریک شی هغه د خیر کثیر شی چې شیدې دې دا دې خوښې کړلې نو کتاب بیا راوړي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه پورته کړلې یو انده یې ځینې وکړله خو جبرائیل علیه السلام دغه نارې باندې وهلې چې وچښه او وچښه یعنې د خولې سې مه پورته کوه ده خو هغه خپله صافه ستړې کړله یو څه وای پکښې کې پاته سولې جبرائیل علیه السلام ورته وویله ول که دې چیرې ټوله څښلې وای دا به نو ډېره ښه وای ده ورته ول ولې ول په ورځ د قیامت به دې یو امتي لا پروردګار دوزخ ته نه وای استولی اگر چې دا پاته سولې نو دا به خامخا پاتېږي بیا رسول الله ول اوس نو هغه دوره بیا تېره سوله یعنې دا فارشي کې د خدای تعالی یو حکمت شته نو بیا دغه و چې په بیت المقدس کې حق تعالی جل جلاله ټوله معزز پیغمبران ټولۍ د پیغمبرانو ورته راټوله کړې وه په روحانیت سره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مقتدا سو چې کوم عبادت خدای غوښتی په دغه وخت کې هغه عبادت وکړي بیا نو دغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه صخرې څخه د بیت المقدس وای پر هغه بوراک باندې سپور سو نو مخ پر اسمانو باندې روان سو لومړي اسمان ته حدیث شریف وایي چې ورسېدی د اسمان خپلې لارې لري خپلې دروازې لري خپل درګاهان لري په دغه کې حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام غږ ور وکړي هغه ملایکه چې د دې درګاه دروازوانه ده داسې ورته ویله ول من انت ول څوک یې ده ورته ویل جبرائیل یم
ولمن معکه څوک در سره دی یوازې یې که څوک در سره دی ده ورته ویل محمد ول دا یو میلمه ده اکتالا مې رارې کړی دی ملګری لرم بیا ملکه ورته وایي ول هل ارسل الیه یعنې ورلېږل سوی وې د خدای د خوا که دې داسې وي چې په خپله رارې کړی دی جبرایل علیه الصلاة وسلام به ورته ویل نه هم ورلېږل سوی یم دلته به دا د اسمان دروازه خلاصه سوه نو د دې څه دا معلومه ده چې سپوږمۍ که دننه په اسمان کې سي نه امریکایان ورتلای شي نه روسیان ورتلای شي نه ډبرې راوړی شي نه رڼاوې راوړی شي دا ګټه درواغ که در اسمان کښته شي نو وریځې ته مالې تیارې پورته کېږي سپوږمۍ ته هم پورته شي نو څه خبره که په اسمان کې دننه شي خو دغسې لا امکانه د علماو صاحبانو ته معلومه ده چې جبرایل علیه الصلاة وسلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې پیغمبر بې اجازې نه سو ورتللی 3 سواله ځینې کېدل 3 جوابه به ورکړه کېدله د دغه بعده به بیا درګاه ورته خلاصېدی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څنګه ونومري اسمان ته ورورسېدلو ول یو قوم مې ولیدی یو ټولۍ د خلکو مې ولیدله چې کښت بې کاوی په ورځ کې لو بې کاوی په هغه ورځ کې کرنه یې هم په دا ورځ کې وه پختیا یې هم په دا ورځ کې وه حاصل یې فقلت یا جبرائیل من هؤلاء ما ورته ویل دا څوک دي قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ول دا هغه کسان چې پر دین د اسلام جهاد فی سبیل الله وکړي بس خدای تعالی یې سمدستي عوض په لاس ورکړی در جهاد نو چې حقیقت چې په ټولو عباداتو کې افضل عبادت نشته دا د هغې ټولۍ عمل دی د هغې ټولۍ نیکي ده چې پروردګار یې په دغسې عزت سره معزز ګرځوي بله ټولۍ مې ولیدله چې ترزغ رؤوسهم بالحجاره بیا پراته وه سرونه یې په ډبرو ورکوټل کېدله کلما روزغت عادت چې وبه کوټل سوله بیا به جوړ سوله بیا به ملایکې ورته بنده کړل دا ډبره بیا ما پوښتنه جوړه کړه چې دا څوک دی قال هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلوات ول دا هغه کسان دي چې د لمانځه څخه به بېدېدله د لمانځه چورتو فکر یې نه درلود بس خدا مو دې د بې لمانځۍ څه وساتي دغه ډول بیا سر په ورځ د قیامت د حشر پر میدان باندې د خدای د غضب په ملایکو ورکوټل کېږي کې لمونځ نه کاوي یا د لمانځه سره بې باکي کول بیا ول پر یو قوم باندې راغللو چې پر مخانو باندې هم پردې د اور ځړېدلې پر شا باندې هم پردې د اور ځړېدلې د اور کالي یې په اغوستې وه خدا مو دې وساتي نو به څه ډول په عذاب وه او یصرحون الى الزقوم مهارونه او سارونه ور اچولي وه د زقوم درختې ته یې کشوله زقوم هغه بېکاره خواړه په دوزخ کې دي چې دوزخیانو کې ورکوي چې هم بدبویه درخته ده هم ترخه درخته ده هم جلیرناکه درخته ده هم ناکاره درخته ده بیا ما پوښتنه وکړه ما ول من هؤلاء قال الذین لا یؤدون الزکاة ول دا خو د هغه خوارانو عذاب دی چې زکات نه ورکوي دا د هغه کسانو عذاب دی چې زکات نه ورلره ورکوي بس پر فرض یې ویې یبسي پر یو بله ټولۍ باندې راغلله چې د هغو نهایت چې بدبویه ولاړېدله داسې د بدنه څخه بدبویه ولاړېدله چې طاقت نه ورته کېدی دا ول کم کسان دي دا ول هغه کسان دي چې په دنیا کې دوی د ظلم پر مسلمان باندې کوي یعنی ازار د امسایه ازار د مظلوم ازار د بدبویه د بې کسه و د بې وسه انسان کوي په ورځ د قیامت به داسې بدبویه بدن راپورته کېږي پر بله ټولۍ باندې راغلله نسونه یې لکه د خونو داسې وه او حیا دي لړمنونه یې د مارانو د لړمانو ډک ول دا کم کسان دي حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام ورته ویل فاکل السحت والحرام ول دا هغه کسان دي چې سود کوي او حلال و حرام نه سره بیلوي حلال و حرام نه سره بیلوي او بیا پر یو ټولۍ باندې راغلله ثم مررنا على قوم بين أيديهم لحم طيب ولحم خبيث يتركون الطيب ويأكلون الخبيث پر بله ټولۍ باندې راغلله چې د هغو حیا دي د مردارې غوښې په خوله ورمنډل کېدلې دا ول کم کسان دي دا ول هغه کسان دي چې په دنیا کې غیبت د مسلمانانو کوي پر بله ټولۍ باندې راغلله چې هغه ملایکې ورته ناستې وې شونډان یې په غچانو د اوسپنې ځینې پرې کول
ول دا کم کسان دي، ول دا هغه کسان دي چې په دنیا کې پر یو ناخبره انسان باندې بهتان و تهمت چې په یو رقم د رقمو خوار سي پر بله ټولۍ باندې راغله چې هغه لس لغړ د اور په تناره کې کړېدله. بیا یې پوښتنه وکړه حضرت جبرائیل علیه السلام چې دا څوک دي؟ فقال هؤلاء الزنات، خدا مو دې وساتي، ول دا هغه زناکاره نارینه او زنانه دي په دنیا کې. پر بله ټولۍ باندې راغلله چې په یو ثم مررنا على قوم تقرض شفاههم والسنتهم بمقاريز من حديد. پر بله ټولۍ راغلله چې شونډان و ژبې یې ګډې وډې ورپرې کېدلې. دا ول کم کسان دي؟ قال هؤلاء الخطباء الذين يقولون ما لا يفعلون. دا هغه کسان دي چې ول په خوله وایي په زړه کې نه یې هغه کار. خدای تعالی مو دې وساتي چې یعنې بل ته وایي په خپله یې نه کوي، څه سره ګاډه وډه کوي. دا او بیا پر یو ډبره کشنۍ باندې راغلله چې د دې څخه به یو انسان ووتی، برته به بیا د اخوا نسو پر دا راغلی لار باندې ننوتلی. بیا ول دا کم کسان دي؟ جبرائیل علیه السلام ورته دا هغه کسان دي چې وار د واره یې در خوله خبره ووځي، بیا پر هغه باندې پښیمان وي، خو په دې پښیماني نه خلاصېږي. نه یې ګاګه د سړي سره بې پامه خبره وشي، بالا اخر پر پښیمان وي، خو نو پښیماني لاس له نه ورځي. بیا یې ښځې ولیدلې حیا دي چې ځړېدلې په اشفار العیون سره، د سترګو په جږمو ځړېدلې. حضرت جبرائیل علیه السلام چې ول دا څوک دي؟ رسول الله جبرائیل علیه السلام ورته ول دا هغه ښځې دي چې خپل اولاد ته شیدې نه ورلره ورکوي، ځان سپموي لنډه ده، نه لرم او نه سم ورکولی، او خاورې دې وخوري خو غوا ور رانیسه، بزه ور رانیسه، هغه نه لوشي، اخر سړی مجبور وي چې بزه در ولوشم که هلک در ورکوم. دا چې شیدې نه ورلره ورکوي، د هغه ښځې ول دغه عذاب. بیا یې ولیدلې ښځې چې ځړېدلې حیا دي په تویو، والقطیرانو یصب فی حلقها، دا سره زر نه یې ملایکو ایښوله په دې ستوني کې ور اچوله. ول دا څوک دي؟ او لاندې در پښو یې اور بل و. ول دا هغه ښځې دي چې دا خپل ځان و غیر الزوج ته ښکاره کوي، چې حیا دي په کور کې د میړه سره د شپې تیر ولاړي، بیابان ته چې ځي څه د کور اتران و سرخیانې و خالونه چې لري ګرده په خپل ځان چې د میړه په کول نه یې او په ستر نه یې او د میړه په اجازه یې تګ و راتګ نه یې. ول دا هغه ښځې دي. بیا یې ولیدله نور خلک چې په شا یې غوزي اخیستې وه د بوټو، مګر طاقت ته وړلو یې نه درلود، لوی لوی بارونه ورته پراته وه، زورونه یې واله لغتې یې والې، مګر نه یې څوک ورته کولی. بیا رسول الله ورته ول دا څوک دي؟ ول دا هغه کسان دي چې امانت د خلکو اخلي، قدرت یې پر ادا کېدو باندې نه لري، بس خپل کار لګیا. بیا وایي راتېرېدلو پر یو لرګي باندې چې پر هغه باندې یو ازغي وه چې هر انسان به تېرېدی، د هغه څخه یو ټوټه ټوټه د کالو پرې کول. بیا مې پوښتنه ځینې وکړه چې دا کم کسان دي؟ ده راته وویله ول دا هغه کسان دي ستا د امته څه چې یقطعون الطریقه، چې لویې لارې به ونه شي صاحبینو، بس بالانو لکه هغه ازغداره لرګی په سړک کې پروت یو انسان نه پرېږدي، بس وایي راکوه پیسې دي، پر موټر یې غواړه، پر مال یې غواړه، پر سر یې غواړه، پر مارشل یې غواړه، هېڅ یې هم په لاس کې نشته ده. څه شي ده درکړه، څه پېښه ده ستا چې ما ځینې عام شومه نه مې شي ساتلی، یا په دا کې نه دي. دا هغه کوتا طریقه انسانان دي چې کتابو د دې سره خورا غټې غټې مسلې جوړې کړي دي. دا به ول په ورځ د قیامت دغه ډول یې. نو حق تعالی مو دې وساتي، خدای دې توفیق د خیر راله راکړي. دا به ول داسې کسان وي. نو بعد هغې څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې روان سو تر سدرة المنتهی پورې ورسېدی. سدرة المنتهی هغه ځای دی چې در دې و اخوا ته ملایکې نشي تېرېدلی. بیا نو تقریبا مکان ختم سو، لا مکان یې بولي. ولې په پښتو بیان کې دا راوړي دي چې جبرائیل علیه السلام پر دغه ځای باندې پاته سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې روان سو. بیا جبرائیل علیه السلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ول ملګري دې در پایه نه را سره وکړله. ته ورته ول زه څنګه وکړم ای د خدای حبیبه؟ ول دغه زموږ د انتها مقام دی. نو په پښتو بیان کې داسې راوړي دي
والجبرائیل فاتس پر صدره والوزر مسوځي بس که بشر مسوځي بدن مسوځي که وافته د خدای د انوارو تیزي ده یعنې که یو ذره حرکت وکم بالو پر مسوځي او تمام بشر مسوځي شا وزیګر مسوځي یعنې دغه ټوله بدن مې کبابېږي تلای نسم. نو کتاب راوړي دي چې در سدرة المنتهى رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر سو د حق تعالی جل جلاله د الوهیت حیبت پر ولوېدی وایي د ده زبان هم وتړل سو تقریبا په غوږو هم کڼ سو هېڅ یې نه سوه ویلی. بیا حق تعالی جل جلاله ملایکې په رنګ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته پیدا کړلې د شناخته په رنګ سره. په یو ناولده ښار کې سړی شناخته سړی وویني ډېر یې زړه تسلا وکړي واه فلانکی هم دلې دی فلانکی هم دلې دی ښه د سړي زړه ارام سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به وایي وهرې ملایکې ته وکتله حق تعالی دا حکم ورکړی و چې ته په رنګ د ابوبکر صدیق سه او په رنګ د نورو شناخته و صحابه وسه ده چې به وکتله هغه خپله ټولۍ یې لیدله وه. بیا چې څنګه د هر شپه کنګرې ته نږدې سو بیا حق تعالی جل جلاله غږ باندې وکړي چې دا مقام د مناجات دی د حضور دی خواست کوه ته ولې دغسې یې د ده ژبه بنده وه. بیا حق تعالی د هر څه د کنګرې څخه و یو څاڅکی د رحمت رایله کړي بیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله کې ولوېدی ژبه یې ایله سوله. بیا یې وروسته در دغه د ژبې د ایله کېدو لومړی کتاب یې دغه خبره وکړله چې لا احصا ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک. ګورئ د خدای د حضور سره د حضور وایي د خپله ځانه سره چې د عبدیت کور دی بله تحفه مناسبه نه وبلله بې له حجزه چې محمد رسول الله در ټولو پیشکشو د مخه د حجز پیشکش ورته پیش کړي چې الهي عاجز دی. نو د دغه رویه څخه د بنده څخه په ډېر عبادت خدای نه خوشحاله کېږي لکه په عجز چې خدای خوشحاله کېږي چې سړی عاجز وي و خدای ته او دا خپل ځان د بندګۍ په چوکاټ کې وګرځوي. دوهمه پلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وویله والاتحیات لله یعنې څه عبادات چې په خوله سره کړه کېږي دا ټوله تا لره دي خدایه. والصلواتو بدني عبادات چې دي ټوله تا لره دي خدایه. وطیباتو مالی عبادات چې دي دا ټوله تا لره دي. دا چې وویله چې دغه اتایات شریفه یې بولم وروستی په لمانځه کې که څوم آخره ده خو بیا هم په دغه کې د مخه راغلې ده. وایي حق تعالی جل جلاله ورته ویله چې السلام علیک ایها النبي زما د خوا دې سلام پر تا باندې ورحمة الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین والسلام دی پر ما او پر ټولو هغه نیکو بندگانو چې په دنیا کې تېر شوي. اتایات شریفه به تر دغه ځایه پورې دلته وویل سول. نو کتاب راوړي وایي 28 کاله دا شپه اوږده سوې ده د 28 کالو په اندازه سره سو چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرضیت د 50 لمانځو وکړه سو بیا پر موسی علیه السلام باندې راغللی هغه دا ورته ویله ول زه د خدای څخه سوال د تخفیف کوه ما په بني اسرائیلو ډېرې تجربې کړي دي نیس وله کولی ستا امت حاجزه دی نیسي کولی. نو هغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلی وراتلی څو چې بیا دا 50 لمانځونه تقریبا پر 5 باندې ودرېدله. پروردګار ورته ویل بیا مه راځه دا به په شمار 5 یي مګر ثواب یې یو په لاسه زه ورکوم ستا امته چې برته و هغه 50 ته ورسېږي. نو خدای تعالی دې توفیق راکړي که موږ دا 5 لمانځونه برپایه کول ثواب به حق تعالی د 50 لمانځو راکوي. نو بعد هغې څخه چې وایي څنګه دی راغللی د سهار سپېدې راوچاودل بالانو کور ته راغلل. بیا چې څنګه سهار سو د خپله کوره راووتل. کتاب راوړي دي وایي لومړی یې ابوبکر صدیق صاحب چې ورته وکتله ول یا رسول الله نن دې رنګ د پخوا د رنګه څخه ډېر بدل دی. ده ورته ویل څنګه بدل دی؟ ولګر سره یو بل کیفیت در باندې غوړېدلی. ده ورته ویل نو کښېنه دا بیان یې ورته شروع کړي ورته ویې کوي ول څنګه یې بولې؟ ابوبکر صدیق صاحب ورته ویله ول حق ته داسې کتاب راوړي دی وایي څنګه د دغه بعده بیا په دې کیسه سره کفار خبر سوله. یو کافر و هغه راغللی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ولاړ و. بارې ورته ویل ما اورېدلي دي چې ته دغه شانې تللی او ولاړلم. ده ورته ویل و. بارې ورته ویل ته دا یوه پښه پورته کړه د مځکې څه کتاب راوړي دي وایي رسول الله دا یوه پښه پورته کړه. بیا ورته ویل ته د هغه مه یږده دا بله پورته کړه. رسول الله ویل څنګه پورته کړم خو ګزارېږم. بار هغه ورته ویل زه و دې تعجبه یم چې د مځکې پر دې دونه لوی مخ باندې بې پښو نسې درېدی د هغه هر شو د اسمان کنګرو ته نو څنګه ولاړ.
ده ورته ویل په دې کې شک دی. ول شک یې مه کوه، بیخي شک دی. نو باره کتاب راوړي دي، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته ورسه حضرت علي صاحبه نو بیا د دې خبرې جواب درکړه. زه به لا دلایل نسم درسره وایي. کتاب راوړي دي، وایي چې څنګه هغه کافر راغلل حضرت علي صاحب یې پیدا کړي. باره ده ورته ویل څه کوي؟ ول رسول الله درته راواستوله. ول د چیش دپاره؟ باره یې ویل ول ما داسې سوال باندې وکړي ده و تا ته راواستوم. حضرت علي صاحب ول ښه زما جواب یې غوښتی. ول و او نو ته دا هلته ودرېږه، زه به دا خوا راوځم. کتاب راوړي دي، وایي کور ته ننوتې، بالا یې هغه خپل ذوالفقار راواخیستې. چې باندې راووتې ول را نږدې سه چې ورته هایه کوي، سر یې دورې ور کاټ کې پښې بیا وایي نور صحابه پوښتنه دې وکړله چې رسول الله به د دغه دپاره نه و درته راستولی، تا یې سر ولې ور کاټ کې؟ خو یو دلایل به دې ویلي وای. وایي ده ورته وویله چې زه و دې ته عجبه یم چې رسول الله مدینه د علم دی، جواب یې په هغه نه ورکاوی و ما چې راواستوی چې زه یو باب د علم یو درګاه د علم یم، نو خو معلومداره یې دغه جواب پکار و چې سر یې وهغه. نو کتاب راوړي دي، وایي په دې کې